بسم الله الرحمن الرحيم هذه ذات الوقت هم جوا داخل ويلو ده درسنا ده اللي كان مثال وكذا سيدا دي تحديد وكذا لان تصدق سيقول كذا ده تكلف وكذا على أن هذا الكيس مثال كذا انتخاب تحديد 1 بم بيجي كذا بيجي تحديد 2 a كذا تحديد 3 بيجي كذا أو مثال كذا سيدا أو كذا انتخاب كذا بيجي تحديد 1 أول نشأ كذا تحديد 2 دوما نشأ كذا تحديد 3 دريم نشأ كذا انتخاب كذا بيجي تحديد 1 أول نمبر كذا تحديد 2 تا دوام دريم سوالم تاس بسلب سرنا كذا انتخاب كذا بديش كذا بندرجة فلس كذا ده الشيء سيدا مثال ده تروب سنغكم انتخاب القرار ستايل أبلاي for that style صحيح شو بس ترى ده heading أبلاي كمثال تو انتخاب ده زمن تشكل heading 1 ولا heading 1 is أبلاي for that style أبلاي كم ده أول دوم دريم صح كشيت مثال دراسة سنة ده تشك كمان heading 2 كمان heading 2 أو ده تشك كمان heading 3 وده heading 1 ده heading 2 ده تشك heading 3 بس تو انتخاب ده رابط سوتشيت ده ده وقت انتخاب المثال ده دام يوجد أبلاي كده خلاص كل وانا شكرا لله بيلول ترايسه change بيول بيقدر انتخاب دوغرا ده دوم بيول انداز ده تفسير رايسه كليك بو كده يسون لوسون مثال دوين سودام هذا اسمه كيس ده اول فصل ده اول موضوع ده جزاك الله مثال ده ترى ده انتخاب کو دي جن راسه چلتا ده هلين كده مثال ده ترايسه وردا وتنتخاب کا وسو وردا اول فصل ده سو موضوع فلان أولا أو ده سوما صورة قول ده أول فصل أول الموضوع ده أول فصل سوما يعني موضوع كيلان اللي كان بسكون ده بالشيء ده هيدين وقت يا شورته هيدين كهيدين نور كوي تطلع من كولا اسم مثال ده ستارت أبلاي كيسيدا وده محكي كي لازم راس ده سوما ده تكي وين لوتا ده وربيع أول فصل شيء أول الموضوع ده ترى ده بيل على شروط ترى بس مثلا بيل كده تكلفه كبيرة جواب فصل أول موضوع جواب فصل دو موضوع ده جواب فصل بسوم ولا عند استراخير بيمشي بيل كده ده فصل سيء ذاته جواب فصل سوم موضوع أولا جواب فصل وين جواب فصل وين بس ده ده كتابه بدون ناس خارجي كتابنا كبير بيقول كده زي استعمالي إذا أقرأ كتابنا سيء بيقول كده استسهل أكثر ما كان درسان كتابنا سلكي بديرو لنا مثلا أول فصل أول موضوع كلام في كاب عند second lessons ده أول فصل أول أجزاء سيدا ده اسمه مختلف شكلنا ده تسمى كولا سيد أبلاي كولا سيقول ده أول فصل ده إيه موضوع ولا ده شيء فرق هنا ده كلهم ده كتير غالي ده ده باس فصل تشاكي موضوع ده يعني ده إيلان يقول ده سوت الخبوز هيدين تبعه وتشتغلوا هيدين ده سرقة ده بنخاف دي هذا برأيي تلفون هذي بنخاف دي دريم سيد كم سيد وسوق دام ده سكولس دي أباشان دي بنخاف دي راس ده أبلاي كل بندين تبي زي بنخاف دي كم تايب أبلاي كمثال ولا أبلاي كم بنتر على مدى خلاص كده كل مكان دون باسوس دريم باسوس ده وسنج بيا كل ما حكي كده إذا هم بجوار متقدم خلاص بدين إنسان كل جوار متقدم كل بدي أعمل أصلا سيدا مثال كتير دريم بدي أول بس بدي أول كذي أول بقى ها سيدا نقول بدي أول بس بدي أول كذي مثال أول بقى سيدا بدي أول بس بدوم بقى بدي أول بس ماذا؟ جينا استخدام الديفاين شدا نيو مالتي لاين ليست كولا سيرة مختلف لسنو كنفات مثال أول أغسل أول يوديكم على كيف الشكل كذا ديفاين نيو مالتي ليست بلاش أول مثالكم شكل كذا بتبقى شكل وتقدر كذا مثال 1 2 3 ده جزء شيء استراتيجي
1 2 3 اول 1 2 3 بیا ولې د رنګ سره کوي همدا تور رنګ دی په څنګه دی ګولډ دی مثلا ګولډن کا سایز یې څنګه کوتا دا وګورم به اوکې کا دوم لیول ته چاین خاپ دی غلی کوم رنګ دی مثلا دی غلی کوم رنګ دی ته ورو متبادل کې یو په ګولډ دی بل د سایز څنګه دی غټ دی او رنګ دی کوم رنګ دی سره مثلا صحیح شو او وی دي شي یو د دې مثلا هم یا کوله سره چې ته ای بي په فاشن کې ای بي د سره صحیح شو صحیح رنګ دې په بدلو کې چې په بدلو کې صحیح ده او چې د درېم یو څه کې انتخاب کې دی غوډه کوم رنګ دی مثال دی غوډه رنګ چې ورته تاسو ته انتخاب یو کې هغه دې څه باندې شو کې رومي سره مثال شو کې او به د رنګ کوم رنګ دی مثال شین رنګ اوکې کا به له اوکې کا اوس دې کې وایي کنه وته صحیح شو دا کنه نو کلا اوس دې سرور سره څنګه کوم ټول انتخابونه دې نه لري هډینګ ته اپلای کوم نو ولې مثلا دا نسبت اپلای د راځم دا سټایل ته اپلای کوم نه کنه نه اپلای مو کوم اوس دا دوم دی ورته چینج کوم کوم دی ورته چینج کوم دویم دی ورته صحیح او دا سم دی ورته چینج کوم دریم ته دا سګورم دریم ته او دا تاسو سټایل ولې نسبت اپلای د سیاست سټایل پاس ترې نه دا سټایل کلیک وکړئ خالي کې لسه دا سټایل په پاس سټایل اول ټول یو نه کوم خپل مثال نه دی سوران دی چې دا اول ټول د چې دا سوران د درم ته بل نه انتخاب ولسی مثال ترسي دا سټایل ورنه ودی دا دریم لیول ته چینج کړئ کوم لیول دریم اوس انتخاب دی سټایل ټول راځي چیرته دا انتخاب کړئ دا ګورم اول ټول دا بیا ای د سره دا او بیا ای د چیرته شین دا هغه ولا ولې کړئ صحیح ده کولای دا لاندې د کنه باندې ما سټایل اپلای کولای سي هغه فاست سټایل دی باندې ما اپلای دا سټایل چیرته دی دا ته بلادي موجود دي چې کور کوي صحیح ده dependent process no style جوړوي څه ده depend چې د نیو د style تر څو نو د لیست جوړول شي د خپل خوښه مثال جوړوي چاپ نو باندې عزت کوي څه ده او دا د عزت نو باندې کوم style جوړ کړو نیو style مثال عزت څه ده آیا start د لیست څنګه شروع شي یو نه اول دی ولې مطلب کوم رنګ کې اول دی ولې په مثال کې رنګ کې صحیح ده او شی ورته کوم ډیزاین دی کنه هم دا ډیزاین په پاتې صحیح ده بولډ دی بد شوی ایټالیک دی بد انډرلاین دی اول دا اوس خلاص بدل صحیح ده سایز د څومره مثال څوار د سایز دی اول یو لیول کله چې ته مثال دوم لیول چې انتخاب وغلی بیا څنګه وینې د دوم یو د دې مثال رنگ سره کوي په مثال شین رنگ دی صحیح ده خوشوي او بولډ دی ایټالیک دی انډرلاین دی دا د څه شي راځي سایز څومره ویډیو لس مثال او څه شي دی ای بي دی مثال چې 1 2 دی داسې دنه باندې څه ده او چې مثال چې دریم نه انتخاب کولای ولې انتخاب کولای شي دا هغه ته بل نه انتخاب مثال هغه دی راځي او بولډ دی ایټالیک دی بل شي نه بلای صحیح کنه صحیح او څه شي دی 1 2 3 یا 5 سکند په دې کې مثال دا څنګه کومه چې کله مې چې کو اوس ګورې ما سټایل په اپلای کیږي دا ختم دی دا څنګه ختم په ټول انتخاب کوي ګور دا ولې ول دغه دا څنګه ول دا اول او دا څنګه دویم او دا څنګه دریم ټول انتخاب کې راځي چې دلته هغه سټایل په اپلای کې چاپ نه مانی شي په هغه سټایل زړه نه مانی چې برابر برابر وي ته ګورې دا چاپ نه ده زړه څه نه به څنګه دی چې څنګه مو چې وګوره 1 سورانک څنګه یو درو راځي او دویم یو څنګه ده 1 2 بلیش کې باندې او دریم یو first second third and last of the zamso da za klik sara da se amali bi se da kitabu ki tras por mande de chess marcar por na do to show da ismail da polícia sama seria poshite mane grana banage ये मत चलाएं कि कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो के साथ ये करेंगे और मां बहन पास रास्ता में ज्यादा गया इलेक्ट तरफ तक
یا سنټر ته وګورئ رایټ ته دا نمبر ښکارېږي هر یو لیول تاسو پاس انتخاب کړئ په هغه باندې دا سیټینګ اپلای کېږي بیا ته مثال نوره فاصله ورکموئ یا زیاتوئ مخکې وړئ وروسته یې وړئ داسې دا د کمې نمبر په مابین فاصله کموئ زیاتوئ وینئ کله چې کمه دی زیاته کړئ دا سیټینګ په دې یو لپاره بیل کېږي که نه کېږي په یو باندې کلیک کوئ بیا به سیټینګ ورته کوئ غواړئ د ټولو لپاره یې وکړئ لیول ته به راشئ دلته به ټولو لپاره دا سیټینګ څنګه کوئ چینج کړئ همدغه درې سیټینګونه دي دغه دا درې ورته بدل کړئ بیا به چیک کړئ هغه سټایل وګورئ لیکنه ازاد شو نو سره صحیح ده ورپسې بل دا دې ته کې ډیکریز انډنټ ده انډنټ څه معنا مثال ته لیکنه وکړه دا غواړم څنګه کوم لیک سي مخکې یو سم دې ځای ته یا مثال دې ځای ته راوړم دا سره فرق دا چې دا ټیکس یا مابین ته وړي یا رائټ طرف ته یا ښي طرف ته که چېرته تاسو غواړئ چې مطلب په خپله خوښه باندې لیکس اندازه ور مخکې کړئ یا دا باندې کلیک کړئ یا لیکس وروسته کړئ یا لیکس مخکې کړئ صحیح ده انډنټ ته مخکې کېدل اوس کېدل توپیر دلته در سره رائټ ټو لیفټ دا بل شی ده لیفټ ټو رائټ رائټ ټو لیفټ دا معنا مثال دلته ما لیکنه کړې ده په دې کې پښتو لیکنه کوم او دا ډېر مهمه افشنه ده لکه افغانستان مثال بیا د پښتو په انګلیس باندې کانس خوست مثال خوست بیا لیکل شي افغانستان صحیح ده اوس که فکر وکړئ دا لیکنه ډېره ښه منظمه روانه ده بیا مثال کوم څه پکتیکا بیا کوم مثال پکتیکا صحیح ده صحیح که چېرته دا انتخاب کړئ چې نه لیفټ ټو رائټ که دا انتخاب کړئ بیا ګورئ دا لیکنه ډېره سرچپه روانه وي مثال په دې کې تاسو لیکنه کړې ده پښتو لیکنه یو دا انتخاب کړئ بیا دې طرف ته واړوئ اوس ګورئ که زه لیکم چې مثال افغانستان که بیا خوست کوم خوست باید چېرته ولیکل شي مسلسل چې ولیکل شي دلته خوست کوم کوم طرف ته لاړ بل طرف ته ولیکل دا ډېر غټ مشکل دی مثال بیا لیکم چې خوست بیا پکتیکا لیکم ګورئ پکتیکا بل طرف ته لاړه شي ولیکل نو لیکنه څنګه شوه ګډه وړه شوله کیبورډ کې درته ښیم الټ ټو شیفټ یا کنټرول شیفټ دلته به راشي دا خو نه که نه رایټ ټو لیفټ به دا ووایي بیا به دا پرېس کوئ چې دا پرېس کړو اوس منظمه لیکنه کوئ ولیکئ چې مثال افغانستان صحیح ده بیا مثال په انګلیش باندې لیکئ چې پکتیکا بیا پښتو باندې لیکئ چې خوست بیا مثال په هغه باندې لیکئ په انګلیش باندې خوست صحیح ده بیا مثال لیکئ په پښتو باندې پکتیکا برابر ده څه برابر صحیح ده دا د رایټ ټو لیفټ شی ده وظیفه ده کتاب چې لیکي به اکثره په مونوګراف سره لیکي دلته سلایډ هم دا کیسې ګوره پښتو لیکنه کوي مثالي شي بس که انګلیش کې داسې مسلسله لیکل کېږي نه دا خو برابره طریقه ده که چېرته داسې وي مثال دا دې کلیک کړی وي دا شی وینئ رایټ ټو لیفټ بیا دا کلیک کړی بیا ورته لیکنه کوي الټ شیفټ پرېس کړو بیا انګلیش بیا طرف نه کېږي ګډه وړه چپ طرف نه روانه ده نو ښه خبر دا ده چې چېرته باید انتخاب کوي دلته به چې انتخاب کوي رایټ ټو لیفټ صحیح ده بیا به دا ورته انتخاب کوي بس بیا خپله منظمه لیکي الټ کنټرول سپیس دې شي صحیح ده وینئ اعتبار خپله وي دې پام شته کنټرول چې شی شیفټ صحیح ده پالټ شیفټ باندې انګلیش پښتو ته وایي کنټرول شیفټ باندې دا رایټ ټو لیفټ یو بل طرف څنګه کېږي که بیا ونه شو بیا بره کلیک وکړو دې ځای باندې صحیح ده اوس ګورم اوس خپله منظمه لیکنه کوو ځم شو ګرانه خو نه وي بس دلته چې دی لاین تر مابین چې ده فاصله ده مثال تاسو لیکنه کړې وي دا اوس دې په رقم مابین کې د لرونو تر مابین چې غواړي فاصله کموي او بیا یې څنګه کوي زیاتوي دلته ودرېږئ دلته چې تاسو لاین سپیس مثال یو دا وګورئ انتخابوي خپله فکر ورته وکوي نه زیاتېږي که نه زیاتېږي بعضې وخت داسې لیکنه کړې د لرونو تر مابین فاصله ډېر راځي تاسو غواړئ څنګه یې کوئ کمه یې کړئ دا به انتخاب کړي او دلته ودرېږئ دا پسې چک وکړئ دا به ورته کمه کوي نرمل سایز یې څومره د 1.5 نرمل سایز یې څومره د 1.15 صحیح ده پوه شو دې باندې لاین سي اپشن درته وایم مخکې را روان دي شي کله چې کلیک به وکړئ درته روان دي شه د پاراګراف ته راشي درته روان دي
صحیح شو بل دا شی ده دا بیکګراوند رنګ دی مثال کوم رنګ ورته انتخاب یې کوي راسي وګورئ ته بیکګراوند رنګ ورته مثال کوم رنګ ورته وایي دا صحیح ده یا لکه هایلایټ مثال وایي او دا چپتیز کنه چپتیز څوک وایي څنګه چې ده دا چپتیز دا بیکګراوند نه چپتیز دا بیکګراوند کرانا چپتیز شه دا چپتیز دا زره ټیبل رنګ دی شرنګ دا ټیبل اول د ټیبل من شنه مخکې وای خو دته مثال درکوم ټیبل دا معنی ورکړي مثال ته چې توایس په ټیبل کې نه چا وکړي کنه وکړي صحیح ده دلته به کلیک وکړي دا ورګي ټیبل کې کله څه چا وکړي نه خپل کنه خلا انټر بټن ولا خپل بیا پر راځي چې راځي بل نه نو ټیبل مخکې روان دي شم ال ټیبل باندې کلیک کوم وګورم مثال نور بل دا غواړي انټر بټن وا بیا پر راځي پر چې راځي بل له راځي صحیح شو یا مثال خپل باندې په ټیبل رسم کړئ چې ټیبل تر اوسه وګورم خپل خوښ باندې چې رسم کړم د ټیبل خدای ځکه ضرورت ته نه درته دا خپل موضوع چیرته لاسته انځر تاسو کوم راسي نه چې لیکل دي ټیبل دا څه څه درته او ټیبل د ټول مهم شان دی صحیح ده دا وګورم تاسو بیا وایي صحیح ده تاسو بیا ټیبل خپل باندې ځکه کیږي ټیبل صحیح ده جوړولو طریقه مې په دې توسط چاو جمع مسائل بیا جمع بیا مسائل بیا جمع بیا چای مسائل بیا جمع بیا مسائل بیا جمع او بیا چای تر اوسه ټی بټن پریس کړئ خپل ځم څه نور کیسه مخکې راغلی لکه مثال زده کړم دا کله زه ټیبل جوړ کړم دا شان تاسو ټول د تلوینې کنه ویني ښکاري ځکه ټول څه نشته دا پراپرټي وګورئ چې ټیبل نه تراوړم ټیبل دا ورته ترایسي هغه شان ټول دي کنه دي رنگ مو ګورا کوم خبره ده ته انتخاب ورسي صحیح ده مثال ته مشن رنگ ورته دي ځکه خلاص دې ځنه مثال رنگ ورته مسور او د تر تر دې ځنه بدلولای شي نو کوم رنگ خاصه ده سره ګورا کله تشن نو ماته وچای دې کوم ګورا شنه ها نشته خلاص هغه پیدا کی صحیح ده څنګه پیدا کې هم تبراسي تبراسي ډرا ټیبل دې کړی چې دې کړی ډرا ټیبل سمانه ټیبل رسم کولو غواړم د پیرامید کاشي رسم مثلا مخکې کمال غوډم په دې ډول مې رسم کې دا څه کوي دا دې ټیبل دا ورس دا چې دا دې ټیبل دا یو بل هغه دا دا چې بعض وخت دا مشکل دی څه کوي انټر بټن د سپر لاګ بیل سي دا نه مشکل دی صحیح ده صحیح دا مخ خبر دی ټیبل والا سورچ چې منظم کول دي نه تر ځای په مثال د امنیت منظم کول ګورځي کوم سیمون علي واحد صحیح ده عمر یاسین صحیح ده زبه مثال بچو ده بحضر صحیح ده وغواړم دا ټول څه کوم منظم کړي نه تر ځای پورې کله د نه تر ځای پورې برابر دي څه کیږي اسندنګ او کله د ځای نه تر پورې برابر دي څه کیږي ډیسندنګ زه ته غواړم چې برابر کړم پرنټ 1 دا برابر کړم دا مې څه شکل کړ ټیکست کې مې کړی دا اسندنګ مطلب منظم دی کلیک وګورئ ان تر ځای پورې څنګه کړم منظم په پانه مو چیرته راغی دا هغه به چیرته پاتې اپر مدلان دې ټکمات دا ورته ولا دوی چې دا هډر رو دا مطلب چې دا نیم چې د روپ شکل باندې پریږده بیا وګورئ ته په خط کې نیم د ان تر ځای پورې څنګه برابر کو کې وګورئ ان تر ځای پورې څنګه یعنی ګوره ودی ای ول د بی ول د او ول اخیر به چولای سي کته ورس نه دي برابر سي مطلب تر ځای پورې نو د تبرا سي هډر رو انتخاب کې شی برابر ما نمونه ډیسندنګ کې مطلب ځای نه تر هي پورې دا وګوره ځای ټو دې ته به ډیسندنګ ورته څه ته کېږي دا څه نه څه پوښښ دی باندې ها پوښښ دی باندې شبل باز وخت دا یې کار اخستې مثال مارک تاسو لیکلي چې لیکلي وي مارکس یا مثال د سپما هغه نمونه دی وي چې دی دا نمونه دی وي صحیح ده خطو دا خطو ته د مارکس مثال تاسو غواړئ چې چانو برس وړه هغه دی اول راشي صحیح ده ما دی ما کوي صحیح اوس غواړئ چې چانو برس وړه چې هغه دی اول راشي ترتیب سره مثال اول نمبر دوه نمبر مارک من خط یو راشي اسنمنت دته هډر ورته انتخاب یو شی کې انتخاب مارکس او دا ما نمبر کې لیکل ده
اسنه باندې کلیک وکړو اوکې کوو ورته کوښنه نه لوړ تا کول ساوت د لوړ ور لاس نشمه یو کلیک وکړي څنګه اوکې وکړي دا وره الان مارک باید ضرور لګیدلی دا سایز اکس بیا هم چې راځي مارک هم لاندې راځي ښه څنګه اوکې کوي وسو به راوړي لوړ هغه ور نمبر ور باید دوم دریم سلام اخیره عزت راځي سیده خو څه نه ګرانه غنایي ځایسو بل څه راکړه یو باز وخت یې ستاسو پرګات بیل کړی ور مخکې ته ویلو کله چې انټر پلیس کې دا پرګات څنګه شو یا باز وخت سپیس زیات ولې د ټیب والیا مستقبل دا معنی چې سما کوم ځای پرګات بیل کړی کوم ځای سپیس والے کوم ځای ټیب پریس کړی دا ما په نه نه دا بوله به دای ما کلمه شو کې دا معنی ستاسو چې پریس کړی دا انټر یا پرګات مطلب دا غوړي دا ټکی ټکی معنی سپیس دا معنی ټیب نه کله چې انټر وای دا په لاره باندې سره راځي باز وخت سره ستوري سره شم دا چې په لاره باندې دا راځي دا بل دې ته ټول شي ختم دا چې کې نه وایي د شي مثال کوم ځای پر راځي سره کوم ځای کې ټیب وسه کوم ځای کې سپیس وسه دا څو ګرانه باندې ټول باندې پوسوي ها تاسو په پښتانه نسته بس کار څه پښتانه ان شاء الله ولا څه شم سره ګارد وکړو